راځئ چې په پښتو کې څه نوي زده کړو. په څلورو کې د یو جواب انتخاب. نمبر 1. روحي ادب کتاب چا لیکلی؟ الف پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک. ب پروفیسر محمد نواز طاهر. ج ډاکټر پرویز مهجور. د ډاکټر راج الي شاه خټک. په دې کې ټیک دی پروفیسر محمد نواز طاهر. خلاصة الانصاب د چا کتاب دی؟ الف خوشحال خان خټک. ب افضل خان خټک. ج حافظ رحمت خان روهیله. د احمد شاه بابا. په دې کې ټیک دی حافظ رحمت خان روهیله. د تاریخ په بیلو بیلو دورونو کې چې کوم پښتانه په هند کې آباد شوي وو هغوی په کوم نوم شهرت موندلی وو؟ الف روهیله. ب لودیان. ج سوري. د غلجیان. په دې کې ټیک دی روهیله. د پېښور زوړ نوم څه دی؟ الف سمرقند. ب باګرام. ج روا. د روهستان. په دې کې ټیک دی باګرام. په هندوستان کې پښتني شاهي کورنۍ اوسېدې. په هغوی کې یوه کورنۍ وه. الف لودیان. ب غزنوي. ج تاتاریان. د راجپوت. په دې کې ټیک دی لودیان. دا شعر د چا دی؟ په امید د زلفو ون ختم په دام کې روهیلې وم ساده دل په هندو بار ګډ. الف رحمان بابا. ب کاظم خان شیدا. ج علي خان. د حمید بابا. په دې کې ټیک دی رحمان بابا. په 19مه صدۍ عیسوي کې خوشحال خان خټک د پښتونخوا اوسیدونکو ته کوم نوم ورکړی و؟ الف سوریان. ب روهي. ج غلجیان. د لودیان. په دې کې ټیک دی روهي. د ډیلي تخت هیرومه چې رایاد کړم دا د خپلې پښتونخوا د غره سرونه. دا د کوم پښتون بادشاه شعر دی؟ الف محمود غزنوي. ب شیرشاه سوري. ج احمد شاه بابا. د تیمورشاه. په دې کې ټیک دی ج احمد شاه بابا. محی الدین قادري زور د دنیا ژبې په څو خاندانونو کې ویشلي دي؟ نمبر الف 7. ب 8. ج 9. د 10. په دې کې ټیک دی ب 8. پښتو یوه زړه ژبه ده. دا د ژبو کوم یو خاندان سره تعلق لري؟ الف سامي. ب آریایي. ج افریقا کې بانتو. د هندو یورپي. په دې کې ټیک دی ب آریایي. د حیات افغان مؤلف څوک دی؟ الف محمد امین خوګیاڼی. ب عبدالحی حبیبي. ج صدیق الله رښتین. د محمد حیات خان. په دې کې ټیک دی د محمد حیات خان. د فولکلوري شاعرۍ په اصنافو کې یو مشهور صنف کسرونه دي. د کومې قبیلې کسرونه ډیر مشهور دي؟ الف د مروتو کسرونه. ب د خټکو کسرونه. ج د یوسفزو کسرونه. د افریدو کسرونه. په دې کې ټیک دی الف د مروتو کسرونه. پښتانه چې په کومه ځمکه اوسیږي دغه خطې ته به یې پخوا کوم نوم اخیستو؟ الف روا. ب کوه. ج امب. د امو. په دې کې ټیک دی الف روا. د پټې خزانې مؤلف څوک دی؟ الف شیخ کټه متیزی. ب بیټ نیکه. ج محمد هوتک. د امیر کروړ. په دې کې ټیک دی ج محمد هوتک. لرغوني پښتانه د یو کلاسیکي ادب د کتاب نوم دی. دا د چا تصنیف دی؟ الف شیخ کټه متیزی. ب تیمورګډ. ج اکبر زمینداور. د شیخ ملي. په دې کې ټیک دی الف شیخ کټه متیزی. زیم زمری په دې نړۍ لما اتل نشته. په هند و سیند په پرتهار و په کابل نشته. بل په زابل نشته لما اتل نشته. د حماسي نظم دا بند د کوم شاعر دی؟ الف ابو محمد هاشم سروانی. ب امیر کروړ. ج خوشحال خان خټک. د بایزید انصاري. په دې کې ټیک دی ب امیر کروړ. د پښتو ادب لومړی معلوم شاعر څوک دی؟ الف امیر کروړ. ب شیخ اسد سوري.
जिम टाइम ने दाल बाबा होतक په دې کې ټیک دی الف امیر کارو بیٹ نکاح په کومه صده هجری کې تیر شوی دی الف 109 تر 200 پورې ب 209 تر 300 پورې جیم 309 تر 400 پورې دال 409 تر 500 پورې په دې کې ټیک دی جیم 309 تر 400 پورې د پټه خزانه مطابق د سالیو وږمه د پښتو د نثر د لومبي دور کتاب دی دا کتاب چا لیکلی دی الف ابو محمد هاشم سروانی ب سلیمان ماکو جیم محمد بن علی البستی دال ملامست زمن په دې کې ټیک دی الف ابو محمد هاشم سروانی د سالیو وږمه د دې کتاب موضوع څه ده الف واقعات ب پښتو شاعري جیم د عربي اشعار فصاحت و بلاغت دال ترجمه د احادیثو په دې کې ټیک دی جیم د عربي اشعار فصاحت و بلاغت د شیخ ملي د کتاب څه نوم و الف افغان ب قلب السیر جیم د شیخ ملي دفتر دال تاریخ مرصع په دې کې ټیک دی جیم د شیخ ملي دفتر د پښتو ادب لومړی نثرنګار څوک دی الف دولت لواڼی ب اخوند درویزه جیم مرداخان انصاری دال محمد هاشم سروانی په دې کې ټیک دی دال محمد هاشم سروانی